أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا منیت المصلی اول سبق دی. پدې کې بحث موږ ډیر نه کوو ځکه چې ابتدایي طالب د هغه دپاره هغه بحث چې د کتاب څخه وتلی وي دا پر ده باندې بوجیږي. په کتاب باندې شروع کوو که کم ځای کې ضرورت ولو د دې چې دته موږ بحث وکړو پر هغه باندې تفصیل وکړو هغه به انشاءالله پر هغه ځای باندې کوو. بسم شروع کوم الله په نامه د الله جل جلاله الرحمن چې دی عام مهربانه دی پر هر چا باندې، الرحیم چې دی خاص مهربانه دی په آخرت کې یوازې پر مؤمنانو باندې نه پر کافرانو. الحمد ټوله ثنا او صفت چې دی لله خاص الله جل جلاله لره دی. ربی چې دی پالونکی دی، ربی چې دی پرورش کوونکی دی. العالمین د عالمو یو عالم دی یو عالمین دی. عالم د انسان یو عالم دی، عالم د حیوان بل عالم دی، عالم د درختو بل عالم دی، عالم د ملائکو بل عالم دی، عالم د مځکو بل عالم دی، عالم د اسمانو بل عالم دی، عالم د جنتو بل عالم دی، عالم د دوزخو بل عالم دی، عالم د پیرانانو بل عالم دی. دغه عالمونه د الله جل جلاله داسې ډیر عالمونه کېدای شي لري چې زموږ د سترګو څخه یا زموږ د فکرو څخه هغه نهام زموږ فکر او زموږ ذهن پر هغه باندې کار نه کوي. نو هغه الله لره حمد دی چې رب دی پالونکی دی العالمین د مخلوقاتو، العالمین د عالمو، والعاقبتو د آخرت شی او شادی چې دی یعنی خیر العاقبتی خیر د عاقبت چې دی هغه ښه اخر انجام چې دی للمتقین د پاره د پرهیزګارانو دی. اخر انجام د آخرت نعمتونه جنت هغه د پاره د چا دی د پرهیزګاران هغه کسان چې دی د الله و دین ته غاړه اړشي وي، د پیغمبر پر طریقه باندې روان وي، د الله جل جلاله د دین مخالفت نه کوي، د قرآن او د حدیث او د فقه مخالفت نه کوي. د دغه کسانو د پاره خیر د آخرت هغه د دغه کسانو د پاره دی، د دغه کسانو د پاره د جنت نعمتونه دي. والصلات او صلات دی وي، رحمت دی وي، نزول د رحمت دی وي، والسلام او سلامتیا دی وي علی رسوله پر رسول د الله جل جلاله کم رسول محمد چې نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم، و آله او د پر آل دی صلات و سلام وي. آل چې دی هغه پر دوه قسمه دی، یو آل نسبی دی یو آل حسبی دی. آل نسبی چې دی هغه ته ویل کیږي چې د یو چا اولاده وي، لکه د یو چا اولاد، د یو چا لمسیان، د یو چا کړوسیان، دغه ته آل نسبی ویل کیږي. او یو آل حسبی دی، آل حسبی چې دی هغه آل ته ویل کیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای کل تقی و نقی فهو آلی، هر پرهیزګاره پرهیز کوونکی چې دی هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې دا زما آل دی. و اصحابه او پر یارانو د دې صلوات و سلام می. اصحاب بیا هغه ته ویل کیږي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ملاقات سوی وي، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره مجلس سوی وي په حال کې د اسلام او بیرته په هغه اسلام کې مړ وي، دغه ته بیا صحابه ویل کیږي. دغه اصحاب د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې دي صلوات و سلام وي. اجمعین پر ټولو مؤمنانو دی صلوات و سلام وي. هغه مؤمنان چې هغه در ورځې در قیامت پورې دي که تیر سوي دي پر دې ټولو مؤمنانو دی صلوات و سلام وي. اعلموا فوسی وفقکم الله تعالی، توفیق دې درکړي الله جل جلاله تاسو ته و ایانا او موږ ته ان انواع العلوم قسمونه د علمو چې دي کثیرتون ډیر دي، علمونه خو ډیر قسمونه لري، ډیر علمونه دي. و اهم الانواع هغه مقصودی قسمونه چې دي به تحصیل په حاصلولو سره چې ضرورت دی ډیر اهم دي ډیر ضروری دي چې سړی زده کړي هغه کم دي. مسائل الصلات هغه مسائل د لمانځه دي. فلما هر هغه وخت رأیتو چې ما ولید المصنف وای رغبتا من المقتصبین د طالبانو د هغه کسانو چې دی طلب کاوي د طلب کوونکو مینه چې ما ولیده فی تحصیلها پس د کولو کې په حاصلولو کې د دغه لمانځه د مسائلو
د دې ډېر مینه دوی درلوده. نو التقطت نو ما را جمع کړل راټول مې کې ما هغه کثره چې ډېر وقوعه پیدا کېدل د هغه مسایلو للمصلین د پاره د لمونځ کوونکو. هغه مسایل مې راټولې کې چې ډېر لمونځ کوونکو ته پیښېدلې هغه مسایل نو ما را جمع کې. وما هغه مسایل مې را جمع کې لابد چې چاره نه وله هم دوی ته منه د هغس چې چاره د کومو مسایلو څخه نه وه هغه مې را جمع کې. ګوره هغه مسایل چې دوی ته ډېرې پیښېدې د لمونځ کوونکو ته دا یو، او هغه مسایل مې را جمع کې چې د هغه څه چاره هم نه وله ضرورت ورته راکلی بیا له هغه چاره نه وه هغه مې هم را جمع کې. دا مې د چیز څه را جمع کې من تصنیفاتی د تصانیف څخه د کتابو څخه المتقدمین د متقدمین علماو. متقدمین علما مې درته وښول چې هغه د امام صاحب رحمت الله علیه څخه بیا در امام محمد رحمت الله علیه پورې چې کم فقها تیر سوي دي دې ته متقدمین ویل کېږي. ومن مختاراتي او هغه چې غوره بللې وه ښه بللې وه المتاخرین او متاخرین علماو. متاخرین علما مې هم درته وښول چې هغه د امام محمد رحمت الله علیه څخه وروسته بیا در شمس الائمه حلواني پورې چې کم فقها تیر سوي دي دې ته بیا متاخرین ویل کېږي، دې ته خلف هم ویل کېږي. متقدمین علماو ته سلف ویل کېږي او متاخرین علماو ته خلف ویل کېږي. د دغه علماو د کتابو څخه ما دغه کتاب راجمع کوي راټول مکوي. هغه کم کتابونه دي؟ نحو الهدایه لکه هدایه، والمحیط لکه محیط، والشرح الاسبجابي دا د کتاب نوم دی، والغنیه لکه د غنیه سه، والملتقط د ملتقط سه، والذخیره د ذخیره سه، وفتاوای قاضي خان د فتاوای قاضي خان څخه، او جامعه د دواړو د جامعه څخه. نو دا مې را جمع کوي. وسمیته او نو مسما مې که نوم مې پر کښېښوی پر دا مسایلو باندې چې ما را جمع کړل منیة المصلي د منیة المصلي نوم مې پر کښېښوی، وغنیة المفتدي او د غنیة المفتدي دا نوم ما پر دې کتاب باندې کښېښوی. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.